نن هم د فرعون تخت، د فرعون عقوبت خانی، د فرعون بتکدی، د هغه د ظلم او د وحشت هغه سرکار د هغه علامات اوس هم دا اقراری جڑا کوي چې منګه الله داسې تس نس کړو چې زمونږ اقتدار هم لاړو، حکومت هم لاړو، او د الله په مخ کې کله چې ډوبېده ډېرې توبې وایستې او ډېرې وویل چې ما د موسی او د هارون پر رب ایمان راوړی دی. الله ورته وفرمیل چې الان اوس حالان کې تا تر اوسه پورې د الله د قهر او د غضب پروا نه ساتله. نو پاکستان او د پاکستان حکمران دوی دی په کلاو غوږونو باندې واوري. هیڅ شک نشته چې د پاکستان حکمران خپل ملک خپل قوم دا یې سوچه غلام کړی دی. فرعون نه خپل قوم دومره نه یریده لکه د نن زماني حکمران نه پاکستانی قوم یریږي. فرعون به په خپل قوم باندې داسې ظلمونه نه وکړي لکه نن زمونږ حکمران کم ظلمونه په عوامو کوي. د فرعون هغه چالونه، د فرعون هغه دسیسې دا د نن زماني د حکمران د دسیسو په وړاندې وړې ښکاري. او چې کم قهر او غضب سره فرعون او د هغه قوم مخ شوی و، کم قهر او غضب سره چې عادیان او سمودیان مخ شوي و، کم قهر او غضب سره چې د سیدنا لوط علیه السلام قوم مخ شوی و، کمې تباهۍ سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان مشرکین مکه او غیر چاپیر خلق مخ شوي و، هغه سه عذاب طرف ته پاکستانی حکمران روان دی، پاکستانی قوم روان دی. دا صاحب اقتدار پارٹیانی، دا صاحب اقتدار خلق، دا سیاسی مشران، دا پارلیمنٹ کے ناس د بهرنیو ملکونو غلامان او پارلیمنٹ کے ناس په یو څو ټکو خرڅېدلی قوم، خرڅ شوی قوم لګیا دی د الله قهر او غضب ته هغسې چیلنجونه ورکوي لکه څرنګه چې لوط علیه السلام خپل قوم ته ووی، ورته ووی چې ای قومه تاسو فحاشي خوروئ، تاسو عریانی خوروئ، تاسو اغلام بازی کوئ، تاسو نارینه هلکانو سره خپل خواهش پوره کوئ، د الله د غضب نه ویریږئ، د الله د عذاب نه ویریږئ. الله به مو تباه و برباد کی. الله د نوح علیه السلام قوم بنسټ وایسته. الله پاک قوي دی او طاقتور دی، قوم سره بل جواب نه و. ورته وویل چې دا کم عذاب چې ته په موږ راوستل غواړې دا زر راوله، لاس دې خلاص، هغه عذاب راوله چې د موږ تیروي. پاکستانی حکمران طبقه بعینه هم هغه ځای ته رسېدلې ده او په الله یقین وکړه د دیندار طبقې او د مسلمانانو طبقې وینا جوش کې راتلل ډېر لږ وخت غواړي. دا فقیر قوم، دا فقیر عوام، دا کمزوري کړي شوي مستضعفین عوام، دا به یوه ورځ د حکمران غاړې له لاس ور اچوي. دا ملک د خانه جنګۍ طرف ته مه بوځئ. دا د ملک په پیسو غټ شویه قومه، دا د ملک په پیسو برطانیې او امریکا او کنګډم کې د فلیټونو او د بنګلو اغستونکي سیاستدانه، دا د ملک په زور او د دغو غریبانانو په وینو دوبۍ او سعودي او چاینا او امریکا او افریقا او اسرائیلو کې د چکر ویونکو سیاستدانانو، دا غلام قوم مه مجبوروئ دې ته چې ګریوان ته لاس در واچوي. دا ملک چې د لا اله الا الله په نوم جوړ و، څومره دوکې چې تاسو له درتلې هغه مو وکړې، څومره چالونه چې درتلل هغه مو وکړل. د لا اله الا الله په نوم باندې سیټ ته ورسېدې، د لا اله الا الله په نوم د 70 سال عوام لوټ کړل، د لا اله الا الله په نوم باندې د 70 سال عوام خرڅ کړل. ستا تر دې حده پورې معلومات وشول چې ته د کرکټ ټیم چا سره جنګوي نو هغه هم ته وخت نه مخکې د خپلو مفاداتو دپاره خرڅوي. ستا ټولې پټې خبرې بربنډې شوې، ستا ټول حقایق ورځ په ورځ عوامو ته ښکاره کېږي. ګوره عوام ستاسو حکمرانانو ستاسو وفادار نه دي، عوام صرف اور صرف مجبور دي، عوام مظلوم دي، عوام مو یرولی دي، عوام مو دې حد ته دیوال سره جنګولی دي چې عوام د خپلې ښځې، د خپلې لور، د خپل زوی، د خپل مظلوم، د خپل مقتول، د خپل ورک شوي سړي پوښتنه نشي کولی.